45 کلن دوست محمد د 9 اولادونو پلار چې د پاکستان د کراچۍ په مربوطاتو کې ژوند کاوه د پاکستان هیواد لخوا په جبري ډول رایستل سوی وای د افغان کډوالو سره د پاکستان چلن غیر انساني او ناورین زېږوونکی و. دی وای د کور ټول سامان یې پاکستان کې پاتې سوي، یوازې سرونه یې له جبر او زوره رایستلي. نو موږ هلته کښتونه کرلي وه، خپل د ځان دلته مو درلودله، نو موږ ته 3 ورځې وخت راکړي چې په دې 3 ورځې کې که څوک ووتی خو عزت یې دی، که ونه وتی بیا خواته عزت نشته. که ښځه واوښتل، که کوچنی واوښتی، که مدګر کې بیا عزت نه لري، په کور کې به ګرځو. نو موږ څه یې د هغه 3 ورځې کې موږ راباس شو، هلته هغه شام پاس شو. دا د بولدک پر لارې باندې ورچمن باندې زموږ سره هلته خو پاکستان کې مرستې نه دي سوي، دلته خو شکر دی الحمدلله خپل په خاک کې هم عزت راکول سوی دی، هم په بولدک کې 1000 افغانۍ راکړي دي، بیا دغه څه بیا کمیسون راکړي دي 5000 افغانۍ پر ګرم موټر. نو بیا دلته په کندهار کې 5800 افغانۍ کومک را سره سوی دی، هم ورو د ډوډۍ د اوبو د اوداسه د ټولو شیانو همکاري را سره سوې ده. شیر اغا بل هغه کډوال دی چې وایي پاکستاني ملیشو او حکومت د دوی پر وړاندې هیڅ ډول رحم ونه کړ او په جبري ډول یې رایستلي. دی وایي له اسلامي امارته مننه کوي چې د نغدو پیسو ترڅنګ یې ورته د خوړو، ژوند تېرېدو او نورې اسانتیاوې برابرې کړي دي. دی وایي ډېر ژر به په کاروبار شروع وکړي او د نورو افغانانو په څېر به عزتمن ژوند وکړي. موږ د ګرجنګل سره زه راغلی یم، رابار سوی یم. نو موږ د حاجي نظر و حاجي ظاهر دی دا زموږ مشران وه د ګرجنګل. نو موږ پاکستانیان په عذاب کړلو، 2-3 ځایه خلک یې ډېر په عذاب کړه، ډېر یې په تکلیف کړله. نو به موږ دا سره راټول سو، د مشرانو کشرانو ژړ کاټ و بیا کاټ والا و شناخته کاټ و دا شین کاټ والا ګرده سره راټول سو. ما مو خپل مشر سره صلاح وکړه چې ته زموږ مشران یاست چې ته ساره کم پرېکړه وکړه کوې. دوی ویل چې په یوه صلاح په یوه خوښه به ګرده د پاکستان نه بارېږو. اوله موږ ورسره وکیې کړله، چې ورسره وکیې مو کړله بالا بس د ورځې 10 کډې موږ رابارېږو. نو زه چې رالم برنچې ته د طالبانو یې کور ودان په خدای دې وزونه ورکړي، هلته مې 15 شپې د طالبانو سره وکړلې، 10,000 افغانۍ یې راکړلې، سهار و ماښام یې ښه مستیا کړ، ډوډۍ یې راکوله موتوجه ته. د هلمند ولایت مقام ویاند مولوي محمد قاسم ریاض وایي چې کوم کډوال چې د بهرامچي او یا هم سپین بولدک له لارې هلمند ته راځي، دلته ورته د ملي تجارانو سره په همغږۍ د ډوډۍ او شپې تېرولو فرصت چمتو کړی دی. دی وایي د اسلامي امارت لخوا د 20,000 کډوال د کورنۍ لپاره د ښارګوټي جوړېدو منظوري سوې ده. د هلمند ولایت مقام یوه ځانګړې کمیټه د ثبت، تثبیت او استقبال په نوم باندې بهرامچې ته ولېږل، تر څو هلته د دغه راستنېدونکو مهاجرینو ثبت وکړي، هغوی ته هرکلی ووایي او د هغوی تثبیت وکړي. چې تر دغه تثبیت او ثبت وروسته بیا هلته مالي کمیټه هم فعاله ده، د ترانسپورټیشن په برخه کې هم یوه کمیټه چې د هغه هلته فعاله ده، همداسې د روغتیا په برخه کې او د نورو خدماتو په برخه کې هلته ځانګړې کمیټې شته. تر تثبیت وروسته و دوی ته د دوی د انتقال شرایط برابرېږي، کرایه او سفریه چې ده هغه ورکول کېږي. د هلمند ولایتي مسؤلین وایي د فني او غیر فني کډوالو کارګرو له ظرفیته به استفاده کوي، په پرمختیایي بیارغنیز پروژو کې د کار لومړیتوب به ورکوي او ترڅنګ به د مرستندویه بنسټونو سره په همکارۍ ورته د حرفوي زده کړو کورسونه پرانیزي.